حوصله وساته، حوصله وکړه، اوس خپل وطن ته رالي، خپل کور ته رالي، الله به دې هر څه وکړي، ښه به شي. خدای رسول نه هم پېژني نو موږ به څه ومنو چې یو سړی خدای رسول پېژني هغه به زړه دړ وکړي. لسېدل نشته مارم یو ځای کې داسې جوور ځای و په هغه کې بې تړلي. ملګرو دا هغه کس دی کوم چې د کچې کوم ډاکوان چې هغو تښتولی و نن چې دی هغه صحیح سلامت کور ته راغی. لکه موږ هریان دا یو چې کوم پښتانه چې دي هغه صرف په دې باندې دوکه کې چې دغه ځای نه ورته یو افر وکړي، لکه ورته وایي چې موږ سره ګاډي دي تاسو راشئ، د دې نه علاوه ورته وایي چې موږ به تاسو له په ارزان قیمت باندې موبایل درکړو. لکه یو اګزامپل چې کوم دی په سوشل میډیا چلیږي پکې ویلی کېږي چې په 50,000 روپۍ باندې آیفون 15 پرو میکس هغه هم پی ټي ای پرو او کوم چې دی په کچه کې میلاویږي. د دې دا مطلب نه چې دا میلاویږي، خو صرف دا اګزامپل خلکو دې دپاره ورکړلی چې خلک په دې قسمه طریقه باندې دوکه کوي. لکه دغه شان اپر ورته وکړي چې موږ سره ګاړی دی او که ګاړی هغه د 30 لاک وي نو تالی موږ له په 15 به دله درکړو، نو دا په هغه دوکې په بنیاد لاړ شي هلته بیا اغوا کړي. د دې نه علاوه یا وله د واده لالچ ورکړي چې داسې چل دی یا مختلف قسمه اپرونه ورکوي. خو اوس که موږ وګورو دا قصه لږه هغه زړه شوه، اوس به ورته یو نوې طریقه هغه راوباسي او په هغه طریقې باندې به هغه اغوا کوي. نو تاسو ټول چې کوم دی د دې نه خبر اوسئ، په سوشل میډیا کې تاسو ته هر قسمه افر کېږي یا د لالچ دله درکوي د هغې نه هغه هوښیار اوسئ، ځکه سباله چې بیا تاسو ته کوم تکلیف راځي یا به بیا په دې انداز کې لکه تقریبا 12 لاک او 13 لاک او څوک په کروړاو روپۍ چې کوم دی بیا ورکوي او کوم خپل کس چې دی راځي نو هغې نه ښه دا ده چې مخکې سړی هغه خبر وي. نو کومه ویډیو چې کوم معلومات چې راغلي وم تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.